د الانفال مبارکه سوره چې په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي، نو تاسو له الله څخه وویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي، له ګناهونو څخه تیریدنه او ډیره غوره روزي ده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. د دې ولجې د مالونو په باب همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب ته له حق سره له خپله کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده برېښېدله. هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه و په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی و. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسې سره وعده کوله چې له دوو ډلو څخه به یوه تاسې ته په لاس درشي. تاسې غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي، خو د الله اراده دا وه چې په خپلو لارښوونو سره حق ثابت وښي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. او هغه وخت چې کله تاسې خپل پروردګار ته فریاد کوو په جواب کې هغه وفرمایل چې زه ستاسې د مرستې لپاره پرله پسې 1000 فرښتې درلیږم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسو ته صرف په دې خاطر دروښودله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي که نن مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لورې کیږي په یقیني توګه الله برلاس او د حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانۍ په بڼه کې پر تاسې باندې د ډاډینې او نه ویرېدو کیفیت خوراو او له آسمانه پر تاسې باندې اوبه ورولې تر څو چې تاسې پاک کړي او له تاسې څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او ستاسې همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله ستاسې قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستا عرب پرښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسې سره یم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسې د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند یې ووهئ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دې خلکو الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسې مجازات اوس خوند وڅکئ او تاسې ته د ښکاره وي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای ایمان راوړونکو کله چې تاسې د لښکر په بڼه له کافرانو سره مخامخ یاست نو هغو ته شا مه اړوئ. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی ووژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله وویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تیر کړي په
په باوري توګه الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله. اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای مؤمنان د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اورېدو نه وروسته له هغه څخه غاړه مه غړوئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی یې نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد د ساکښانو ډیره بده نوعه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی و خو له ښه نه پرته که دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړي توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ
تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونیسي بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون اے مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مکوئ په خپلو امانتونو کې ټګي مکوئ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم او پوهیږئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اے مؤمنانو که تاسې له خدای وویریږئ نو الله به تاسې ته محک یعنې فرقان در په برخه کړي چې په هغه سره د حق او باطل تر منځه توپیر وکړي او ستاسې بدۍ به در څخه ایسته کړي او ستاسې قصور به در وبخي الله لوی فضل کوونکی دی وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واوریدل که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو خدایه که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لوري دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون خو اوس به ولې هغه ورباندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ څه وي خو شپېلۍ غږوي او چکچکې وهي نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره دې کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي.